تازه خبر افغان ځواکونو د پاکستان تباه کوونکی پلان شنډ کړ. خو اوس کې له پاکستانه راغلي سلګونه کیلو چاودېدونکي توکي کشف کړي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان او اسلامي امارت پر ضد د پاکستان د شومو او خاینانه موخو په دوام یو ځل بیا غوښتل چې افغانستان ته د خپل غلامو ډلو یعنې داعش او مقاومتیانو ته چاودېدونکي توکي ورسوي ترڅو بې ګناه عام ولس ورباندې تباه کړي. خو زړورو افغان ځواکونو د دې شوم پلان مخنیوی وکړ. تازه خبر دا دی چې د سرپرست حکومت د ویان مرستیال ملا محمدالله فطرت وایي چې د خوست ګمرک کارکوونکو په یو وارداتي بار وړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي سلګونه کیلوګرامه چاودېدونکي توکي چې قاچاقونکو غوښتل له پاکستان څخه هیواد ته راوړي نیولي. د نوموړي په وینا په نیول شوو توکو کې 280 کیلوګرامه بارود، 10 کڅوړې ثانیه سوز، 30 قوطۍ پټاکۍ او نور چاودېدونکي توکي چې په ډیر ماهرانه ډول په بایلرونو کې ځای پر ځای شوي و شامل دي. ښاغلی فطرت زیاتوي نیول شوي توکي او تورن کسان د نورو پوښتنو او معلوماتو لپاره امنیتي ادارو ته سپارل شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د اسلامي امارت بیدار او زړور ځواکونه تل د هیواد او هیوادوالو ساتنې ته چمتو دي او افغانستان ته له ګاونډیانو هر رالیږل شوي موټر له سخت اثار لاندې دي. شنونکي وایي پاکستان ته دا مهمه نه ده چې پر افغانستان جمهوریت واکمن دی او که امارت دوی د هر هغه افغان حکومت پر ضد د خپل نیابتي ډلو ملاتړ کوي چې کوم حکومت د دوی فرمایشونه نه مني. د شنونکو په باور چې پاکستان هیڅکله یو آزاد، آباد او پرمختللی افغانستان نه غواړي ځکه خو داسې تباه کوونکي توکي د افغانانو د تباهۍ لپاره رالیږي. بلخوا د پاکستاني پوځ ډرون الوتکه د وزیرستان په میرالي سیمه کې پر یوه کور ډرون برید کړی چې په پایله کې 3 ماشومان شهیدان او ګڼ شمېر ښځې ټپیانې شوي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.